روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 21مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. د رمضان المبارک د وروستۍ لسیزې یا د جهنم له اور څخه د خلاصون د لسیزې پیل دی. امام مسلم رحمه الله د صحیح مسلم په 1171 نمبر حدیث شریف کې را نقلوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د رمضان المبارک په دې وروستیو لسو شپو کې اعتکاف کاوه. همدارنګه د رمضان المبارک په 21مه ورځ 1201 هجري قمري کال چې د 1855 میلادي کال د جنوري میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري، روسانو د فرانسې، انګلیس او عثمانیانو له متحد ځواک سره په جګړه کې سخته ماتې وخوړه. دا جګړه چې د سیفاستوپول له کلا سره پیښه شوه او د قرم په نوم یادیږي، د روسانو تر 100,000 زیات فوجیان ورکې ووژل شول. د یادولو وړ ده چې سیفاستوپول کلا دا مهال د اوکراین د هیواد برخه ده. همدارنګه د رمضان المبارک د 21مې ورځې په مناسبت 1215 هجري قمري کال چې د 1850 میلادي کال د اپریل میاشتې له 24مې نیټې سره سمون خوري، د سویس د کانال کیندل پیل شول. د دې کانال په واسطه د مدیترانې سمندر او سره بحیره یا بحر احمر سره وصل شول. د سویس کانال د کیندلو کار په 10 کالو او 6 میاشتو کې بشپړ شو. د کانال په کیندلو کې 80,000 کارګرو کار کاوه. د کانال اوږدوالی تقریباً 192 کیلومتره دی.